ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: ولسمشر غني نن سهار د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې په قطر هیواد کې افغان سفیر عبدالحکیم دلانی جنازې ته درناوی وکړ. نوموړی څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینې دوحې کې د زړه ناروغۍ له امله وفات شوی و. دوهم خبر: ولسمشر غني د عامې روغتیا وزیر له ګوښه کېدو وروسته پرون ماښام یاد وزارت ته ورغلی او د دې وزارت له معینینو او نورو مسؤلینو سره یې کتلی دي. ارګوای په دغه کتنې کې ولسمشر غني وویل په دې وروستیو کې په عامې روغتیا وزارت کې رامنځته شوی وضعیت په واقعي توګه غمناک او ټولو ته د سپکاوي وړ دی. باید قانون ته درناوی وشي، ټول مسایل د قانون مراجعو له لارې تطبیق او حقدار ته ورسیږي. همدارز هغه کسان چې قانون څخه سرغړونه کړې ده باید مجازات کړای شي. دریم خبر: د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د عامې روغتیا وزیر ګوښه کېدو ته په غبرګون کې ویلي چې د محکمې د عادلانه پریکړې څخه وړاندې د هر اقدام ځواب به ورکړي. څلورم خبر: روغتیا سازمان د کرونا ضد واکسین ته اجازه ورکړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړې ده. له کله نه چې کرونا وبا پیل شوې د پر وړاندې جوړ شوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. پنځم خبر: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنه به د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د روانې جنوري میاشتې تر پایه پورې استعفا ورنه کړي. قریشي دا خبره په داسې مهال کې کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د جنوري میاشتې تر 31 نیټې پورې د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا خبرې ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.